سلامونه احترامات کتونکو نوروز عمر امید ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر شوی یم. دا وخت په یوه لویه تعلیمي اداره کې کومه اداره کې چې د انګلیسي ژبې لیک لوست زده کوونکو ته ورښودل کېږي. ډېره یو تاریخي اداره ده. ډېر غټ غټ خلک چې اوس په افغانستان کې دي او که په پاکستان کې دي په لوی لوی سیټونو دي. په یو وخت دغه ځای ته دوه کتابونه چې یو د انګلیش کتاب او یوه کتابچه دا به پتخر کې نیولې او دې ادارې ته به راتلل. بالکل دغه اداره نیو برایټ انګلیش لینګویج اکیډمي کومه چې د ورستې په چوک کې موقعیت لري. زمونږ ډېر محترم استاد حفیظ الرحمن اورکزی څوک چې سوشل ورکر هم دی، یو تکړه د انګلیسي ژبې استاد هم دی. ډېری شاګردان یې روزلي دي، ډېری شاګردانو ته یې تربیه ورکړې ده. انګلیش د ژبې سره سره دوی ادب ته هم ډېر زیات کار کړی دی. خپلو شاګردانو ته چې دی ادبي ښوونې روزنې هم کړي دي، هغوی ته د ژوند سلیقې هم ښودلي دي. نه دا چې صرف په انګلیش باندې کار کړی بلکې د هغوی په روحاني روزنه کې هم ډېر مهم رول دی. حفیظ الرحمن اورکزی د هنګو د سیمې او بلکې په افغانستان او پاکستان کې ډېر زیات مشهور دی. ډېر خلک یې پېژني. د هغوی په اکیډمي کې ناست یم. ساجد احمدزی د پښتو ژبې تکړه شاعر پېژندل شوی، هغه را سره دی. او همداشانتې ډېر محترم ډېر وخت نه د زمونږ د علاقې نه مسافر شاعر سالار احمدزی څوک چې ډېر یو تکړه نقاد او د سیاسي چارو یو ښه شنونکی دی، هغه هم په دغه محفل کې حاضر دی. دلته چې راتلم کاربارینګونه کوي چې چېرته یې راشه چېرته یې راشه سرپرایز درکوو. نو زه ماریان شوم. سرپرایز دا و چې د غوښې کړۍ باندې شوې وه. ما ویل چې خدای پاکه په دې پیتکو کې راختم خوشبويي راتله. ما ویل چېرته بیا یې کورخې نه یې سرې کړې. خو خوشبختانه دا ځل چې دی اذان هم شروع شو. نو دا وخت غوښې کړۍ باندې شوې ده او ملګري ناست دي. کتابګل احمدزی څوک چې تجارتي شخصیت د شاتو یو لوی تجارت کوي، خپل کاروبار دی، هغه دا خدمت کوي. په هغه باندې خدمت ځکه وراچولی دی چې هغه په مچیو کې په مسافرۍ کې دغه خدمتونه ډېر کړي دي. د خوړلو چل به هم ورځي، هغه به وروسته معلوم کړو. خو د پخولو چل یې د ټولو نه زیات ډېر ښه ورځي. نو کتابګل صاحب د خوراک چل ښه درځي که د پخولو؟ خوراک هم راځي او د پخولو هم راځي. دا د شهزاد محمدي خبره یې وکړله. نو د خوراک چل ما ته د ټولو نه ښه راځي، حفیظ استاد ته د ټولو نه ښه ورځي. او د پخولو کې بیا ساجد احمدزی ښه دی، سالار احمدزی پخول او خوراک کې بیا دواړو کې ښه دی. استاد جي ډېره مننه ستاسې د مېلمستیا نه. همیشه دغه ځای زمونږ دمه دی. نو ورځو استاد ته چې د هغه یو څو خبرې راواخلو. مهرباني. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امید صاحب ډېره مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړو. زه د سالار صاحب ډېره مننه کوم، ساجد صاحب او د مو بل ملګري چې دلته موږ ته راغلو، تاسو وخت هم راکړو. نن سبا اکثر زه د وخت ډېر قیمتي دی، هېچا سره هم د وخت نشته او خصوصا تاسو سره ځکه چې تاسو ډېر مصروف یاست. موږ ګورو موږ د مازدیګر کې چې چکر ته ځو تاسو ډېر په مشکل باندې موږ سره ځئ وخت راکوئ. الله خوشحال کړه چې دلته راغلو، ډېر خوشحال شو. د ناست ته سوي که نه د نن سبا څوک دومره فارغ نه وي زه کیني سره دا سړی څه کیني. زه خو اکثر دا کوشش کوم چې د ملګرو سره کینو، ښې ښې خبرې ورنه واورو. تاسو غوندې پوهان لکه سالار صاحب شو نو ډېر مزه یې وکړه. خدای شته زه ډېر خوشحال شولم. کنې دا ټایم زه ډېر کوشش کوم سالار صاحب سره مو مخکې خبره کول چې داسې نیمه ګنټه ځان وغورځوم آرام وکړم. اوس داسې ملګري راشي بس سړی بالکل استوماني هر څه چې دی هغه ختم شي. الله مو خوشحال کړه، الله مو آباد کړه. ډېره مننه. خوشحال شم. بالکل کتونکو ډېر زیات ملګري چې دي د حفیظ استاد چې کله هم زه یو ویډیو کلیپ واچوم، تصویر یې واچوم، نو هغه ډېر زیات خوشحال چې داسې ورک شاګردان یې ورک ملګري را پیدا شو. نو هغوی دا وخت تاسې ګوري، هغوی ته به څه وایي، څه پیغام، څه میسج، څه سلام؟ امید صاحب ډېره مننه چې یادونه دې وکړه. لکه څنګه مخکې مونږ څو ورځې مخکې تاسو کوم لایو راغلی وو، هغه کې هم ډېر داسې شاګردانو چې بېګا مو چا سره ذکر کول. هغه یو شاګرد د مو ولا و هغه هم څه ولیدو ډاکټر شو، ډېر خوشحال شو. ما ته تپوس کوم د پلاني خو ما ته یو کمنټ کې څه سلامونه او دغه لیکلي دي، څه خبرې کړي دي، ما ته دا پلانې دی. نو هغو زه ټولو ډېره مننه کوم. ډېر شاګردان یقینا چې ما ته خپلو شاګردانو کوم عزت راکړی دی
نو زه به نور څه ما نه به لرې دي ټول نور به زه هغو څه خدمت وکړم خو زه به ټولو ته دعاګانې کوم چې الله دې هغو اورېز ښه کړي الله دې خپل وطن خدمت ورنه واخلي او الله دې ورنه د اسلام خدمت واخلي الله دې چېرته هم څه وي ښاد او آباد لري الله دې خوشحاله لري ډېره مننه ډېره مننه قدرمنو دا وه د نن ورځې هغه یوه شارټ ویډیو کلیپ چې تاسو سره مونږه په نیو برایټ انګلیش لینګویج اکیډمۍ کې ترسره کړه ډېر اورېدونکي ډېر لیدونکي ډېر ملګري د دې خواهشمند وو چې راشي یو ځل بیا هغه اکیډمي وګوري ځکه چې هغه څوک په یورپ کې دي څوک په امریکا کې دي څوک په سعودي عربستان کې دي مزدورۍ کوي خپل کورنۍ ته خپلو بچو ته رزق روزي ګټي نو هغه ټول به اوس سر حفیظ الرحمن اورکزی چې دی هغه لیدلی وي نو خدای دې وکړي چې تاسې هم ښه خوشحاله ډېره مننه